बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम شروع کوم د رب ذوالجلال د هغه نوم نه چې ما او تاسو د غزمه قسمونه را پیدا کړي. ملګرو څنګه چې تاسو په علم کې دا بډګرام کې دغه سي غټه غټه مشاعري کیږي، نو نن هم دغه د اباسین پښتو اکیډمي دی هغه حواله سره یو غټه مشاعره ده چې هغه کې زمونږ ډېر درانه شاعران او ډېر قدردان دوی راغلي دي، هغه را سره دي. او په دغه ننني پروګرام کې موږ سره عزیز منیروال صاحب دی هم ناست دي، هغونه یو څه تاسو کوو موږ سره اوسئ. د ټول ناول خو تاسو ډېر زیاته مننه، ډېره شکریا چې تاسو راغلی او دغه بډګرام ته او دغه پروګرام نه تاسو ښکلا ورکړه، دغه بډګرام تاسو رنګین کړ. نو څه به وایې تاسو د بډګرام په هکله؟ تاسو ډېره مننه او ډېره مهرباني چې موږ دومره ښایسته پروګرام ته راوغوښتلو، موږ پکې شریک کړو. نننی پروګرام خو دلته بلا ډېر ښایسته پروګرامونه مخکې هم اباسین اکیډمۍ کړي دي او هغې کې چې کوم خلک دي، کوم لیکوالان شاعران دي، هغه هم ډېر زیات د ستاینې وړ دي چې داسې ښایسته پروګرامونه ارینج کړي. نن چې کوم پروګرام دی نو خو د اباسین یوسفزي په اعزاز کې د پروګرام ټاکلی دی، پسې مشاعره ده او د زرین پریشان صاحب د کلیاتو مخودنه هم ده پکې. نو نن خو ډېر زیات پروګرامونه راغونډ شوي دي، رنګارنګي پیدا کړې ده. نو موږ خو ډېر زیات خوشحاله په دې یو چې یو خو ستاسو دا بټګرام ډېر ښایسته دی، خلک کشران مشران ټولې ښایسته دي، سړي سود وشي، مینه ماته شي چې دی وویني، یا زاړه پښتانه ورته رایاد شي، یا زړه پښتونولي ورته رایاده شي، یا غرورولي ورته رایاده شي. نو هم د دې نه به مونږ شاعري به د دې نه راوچتېده. اوس دلته چې څوک دي هغه شاعري کولی شي، مونږ په لږ اربنایزیشن شوی دی، نو هلته کې هغسې شاعري نه کېږي څنګه چې دلته کېږي، هغسې ادب نه تخلیق کېږي څنګه چې دلته کېږي. نو مونږ نن صاحب ډېر زیات خوشحال یو او ستاسو څومره مننه وکړو هغه به لږ ډېره مننه. ځکه دا وایم چې ستاسو بډګرام کې هم ډېر مینوال دي، موږ کتلي هم یې او لیدلي هم یې اورېدي هم یې ډېر زیات او ډېر هم خوښوو تاسو بډګرام. دغه شان ټول د بډګرام خلک تاسو ډېر زیات خوښوي. نو که یو دوه درې شعر سره شریک کړم ډېره به زه خو شاعر یم او خامخا به شعرونو چې نه وایو بیا نور موږ به څه کوو، څه ویلی شو، څه کولی شو تاسو له. نو دا تاسو ټول بټګرام زلمو ته، مشرانو ته، ټولو ته ډالۍ چې زه د نخترو د شغاره شاعري غواړم، زه د چیني او د چیناره شاعري غواړم. ستا د ښایست، ستا د ښکلا ثناخواني کومه، غرونو ته راغلم ستا دپاره شاعري غواړم. او چې د غوړاسکو نخترو خوشبويي وي پکې، د دې مرغانو د چغاره شاعري غواړم. فطرته ستوري راله راکړه چې وپېرمه، سپوږمۍ ته ځم په لاره شاعري غواړم. چې ستا احساس شومه نو امن غواړم، مینه غواړم، زما عزیزه زما یاره شاعري غواړم. ډېره دغه و چې زموږ عزیز منیروال صاحب د دې نه به تاسو خوندونه هم اخیستي، د روانې ویډیو پورې زموږ انتظار وکړئ. الله په امان. مننه.